د لومړي ځل لپاره د مرکز محترلام اړوند د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د څه د پاسه 2.5 میلیون افغانیو په ارزښت د میرمنو سوداګریز کمپلیکس او بند د بنسټ ډبره د لغمان والي محمد اصف ننګ د ولایتي شورا د استازي راضیه نیازی د ښځو چارو د رئیس نسیمه شفق سعادت د کور او ښار جوړولو رئیس انجینیر وفي الله اسحاقزي د محترلام ښاروال انجینیر نجیب الله لکوزي د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مرزک د عامه روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالمعروف جلیلی او د نورو مسؤلینو په لاسونو کېښودل شوه. په لغمان کې د ښځو سوداګریز مارکیټ چې نن یې د ښاغلي والي صاحب په لاسونو باندې افتتاح وشوه. په دغه مارکیټ باندې څه د پاسه 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې په 18 میاشتو کې به د جوړېدو چارې بشپړې شي. البته دا لومړنی سوداګریز مارکیټ دی چې په لغمان ولایت کې جوړیږي او چې په دې سره به په لغمان کې هغه ښځینه سوداګرو دپاره چې هغوی غواړي سوداګرۍ ته خپله وده ورکړي او د یو مشخص ځای د نه شتون له امله یې نشو کولی چې خپله سوداګري مخته یوسي. له دې وروسته به په دغه مارکیټ کې هغوی خپل کاروبار مخته دغه سوداګریز کمپلیکس چې د کور او ښار جوړولو وزارت په مالي ملاتړ په 15 جریبه ځمکه کې جوړیږي. 4 سوداګریز مارکیټونه، 4 هټۍ، شنې ساحې، کانتین، د کوچنیانو د لوبو ځایونه او نور ټول ضروري ملحقات به ولري چې چارې به یې د 18 میاشتو په موده کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا هغه تعمیر ده چې په تېرو څو کالو کې موږ په لغمان کې داسې یو تعمیر نه درلوده چې د څو ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. دا اولنی تعمیر ده چې د ښځو لپاره جوړیږي. ټوله بودیجه یې 2.5 میلیونه افغانۍ په شا ده. د کور او ښار جوړونې وزارت مالي لګښت جوړیږي. د دې پروژې ټول وخت 18 میاشتو کې به انشاءالله تکمیل شي. په همدې موخه په جوړو شوو مراسمو کې د کور او ښار جوړولو رئیس انجینیر وفي الله اسحاقزي وویل چې یاد سوداګریز کمپلیکس به تر جوړېدو وروسته د ښځو چارو د ریاست په واک کې ورکول کیږي او هغوی به پاتې چارې سمبالوي. لغمان والي محمد اصف ننګ بیا د لغمان ولسونو او په خاصه توګه میرمنو ته د دغه ستر پرمختګ د مبارکۍ ترڅنګ د اسلام او نبوي سیرت په رڼا کې په تجارت او سوداګرۍ کې د میرمنو په ونډې اخیستنې او د هغوی په توانمندۍ تفصیلي خبرې وکړې. زیاته کړه چې ولایتي اداره په دې هڅه کې ده څو د تجارت له لارې د میرمنو د ژوند او اقتصادي پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. ښاغلي ننګ وویل چې په لغمان کې زیاتره میرمنې د لاسي صنایعو په تولید کې خاص مهارت لري چې دا سوداګریز کمپلیکس به د لاسي صنایعو د تولید او پراختیا په برخه کې له میرمنو سره زیاته مرسته وکړي. په جوړه شوې غونډه کې د ښځو چارو رئیس نسیمه شفق سعادت او د ولایتي شورا استازي راضیه نیازی بیا د دغه سوداګریز کمپلیکس د جوړولو له امله د ولایت مقام له هلو ځلو د مننې ترڅنګ د میرمنو لپاره د تجارت په برخه کې د یو ستر پرمختګ او اړین ضرورت په ګوته کړ او په دې خوښي څرګنده کړه چې ولایتي اداره په لغمان کې د میرمنو د توانمند کولو لپاره قوي هوډ او اراده لري. واقعا دغه مارکیټ د میرمنو په ژوند کې ډیر مهم او حیاتي او رغنده رول لوبوي. هغه په دې معنی چې په لغمان ولایت کې په ډیر کلونه د خلکو مثلا خصوصا د میرمنو د ارزو خاصو د یو باید مارکیټ چې دوی ته ونیږي خپل دغه لاسي صنایعو د وده په خاطر باندې او دوی ته ونیږي خپل هغه چې کورونو کې تولیدات لري دغه د خاصاتو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي چې الحمدلله دغه میرمنو یا د لغمان ولایت د میرمنو لپاره دغه مارکیټ د بسم د تهداب ډبرې خودل کېږي چې دا ډیر ارزښت لري. هغه په دې معنی چې آینده کې کوم غواړو چې لغمان ولایت د وتاونیږي میرمنې تجارت وکړي یعنې د بړو تجارتونو نه پیل وکړي او د خپل تجارت وده ورکړي. ان شاء الله دغه مارکیټ به د دوی هغه بنیادي اساسي تهداب کېښودل شو ځکه اوس الحمدلله موږ تاسو بیا په آینده کې تجارت پیشنه میرمنې ولرو. همداراز موږ تاسو به د لاسي صنایع ډېر نندارتونونه ایجاد شي او همداراز هغه میرمنې چې په کور کې بیکاره ناستې دي دوی ته به یو سالم کاري مصروفیت هم پیدا شي.